په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو لخوا 80 علمي پروژې نندارې ته وړاندې شوې. دغه پوهنیزې پروژې د ساینس، روباتیک، الکترونیک او ټولنیزو برخو کې د خصوصي ښوونځي د زده کوونکو لخوا په یو ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوې. ما امروز یک برنامه سیر علمی داریم. از هر نوع پروژه را به کار گرفتیم. شاگردای ما از هر نوع چیای پروژه ساینسی را تهیه کردن میخواهیم نمایش بدیم که دیگه مکتب هم از ما الگو بگیرن، همین قسم نمایشگاه ها را داشته باشن. در مکتب ما یک سنسوریت برقرار شد و هر کس هر قسم پروژه را گرفتن و پروژه ما است به نام منظومه شمسی یا سولر سیستم است. ما 9 تا سیاره داریم که به دور آفتاب میچرخند. د یاد ښوونځي مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون له جوړولو یې موخه دا وه ترڅو د زده کوونکو وړتیاو ته وده ورکړل شي او ترمنځ یې سالم رقابت رامنځته شي. این پنجمین نمایشگاه لیستی خصوصی بینوشت است که از سال 2019 به ایسو همه ساله دایر میکنه. از سال گذشته به ایسو شاگردای ما وقتی که کار کرده بودن پارسال طبعا به این سال با یک ایده با یک ایدئولوژی بسیار متفاوت خواننزی بودن که با پروژه متفاوت د این نمایشگاه اشتراک بکنن. هیوادوال هیلهمند دي چې خصوصي ښوونځي او ښوونیز مرکزونه د زده کړو او تدریس ته کیفیت لوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.